کېنه عزتمندو سوچ وکړه موږ تاسو سره په دې باندې غټ یو شکریه ادا کول غواړو دا کم خلک کم معقول کې ناس کم معقول بالکل پاک دین دومره خپل برکت دی الله پاک جماعت او تاسو د مهنت برکت دی چې تاسو ژوند دي آمین آمین په دې باندې موږ په کار سره ټول دې غواړو شکریه ادا کوو ډېر شکریه ادا کوو لکه ګور کم غلط معقول کې په دې غلط معقول کې الله پاک جماعت کراوي دا موږ په دې باندې غټ فخر وکړ دي شکریه ادا کول وکړ دي چې موږ دې په نفسونو ډېر شکریه ادا کوو الله پاک دې ملګرو ګل چاحت ته هغه تاسو وګورئ کنه چې الله تعالی پی خپل رحم وکړو او هغه په تبلیغ کې تاسو د یادوي عمرې لتلی وه هلته څه پولیس والا تنګه کړې وه د هغې نه پس بیا پاکستان ته راله کومه د رایوڼ اجتماع چې کېده نو هغې له لاړه نو یو ډېره زیاته ښه خبره ده په سوشل میډیا تاسو کتې هم شئ یعنی هر سړی د هغې صفت کوي د هغې کوم پوسټونه چې دي هغه شیر کوي او هغې له ډېر زیات عزت ورکو ګل چاحت وایي چې ماله زه چې کله د دین سیټ ته رالم د دین خدمت ما شروع کو وایي ماله چې کم خلکو عزت راکو نو زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې ماله الله تعالی د دې توفیق راکو چې زه د دین خدمت هغه وکړم ګل چاحت دا وخت هم په یو جومات کې چې کم دی هغه ناسته ده تاسو هغه د هغې ویډیوګانې چې کم دی هغه کتی شئ یعنی په هغه جومات کې لا اوس هم ناسته ده او کوم د دعوت تبلیغ چې دی هغه اوس هم جاري ساتي نو دغه نوې ویډیو وه د ګل چاحت باره کې هغه هم مو تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان